الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې قدرمنو لیدونکو، تاسو ته ښه راغلاست وایو د فوتوشاپ دغه درسونو ته. درنو لیدونکو، نن هم راځو ټیکس برخه کې په دې باندې بحث کوو چې څنګه کولی شو په یو لاین کې یا په یو مسیر کې لیکنه وکړو. د مثال په ډول زه راځم اول یو مسیر دلته ترسیمومه چې د هغې دپاره موږ او تاسو دغلته د دغې آپشن څخه چې پین ټولز ورته ویل کېږي دې باندې رایټ کلیک کوو. کله چې رایټ کلیک کوو دغسې یو جدول موږ او تاسو ته خلاصیږي چې مختلف حالتونه لري. نو د هغه دپاره چون زموږ او تاسو ابتدایي کارونه دي او ډېر اشنایي نه لرو له فوتوشاپ سره، نو راځو د فری فارم پین ټول څخه استفاده کوو او یو مسیر موږ او تاسو دلته ترسیموو. د مثال په ډول دغلته زه دغسې یو مسیر زه ترسیموم. وګورئ موږ او تاسو دغسې یو مسیر ترسیم کړو، خو یو شي ته هم پام وي چې دلته په لیر برخه کې موږ او تاسو سره کوم اضافه ویغلی رانغی. ولې رانغی؟ ځکه چې دغه زموږ او ستاسو دغه مسیر چې ده پات کې یا په مسیر کې دلته یو بل آپشن لري، په دغه کې دا ځای په ځای کېږي. که چیرې زه دې نه د همدغې پات لایر څخه زه ووځم، تاسو وګورئ زموږ او ستاسو خط ورک شو، هماغه مسیر. که چیرې بېرته پرې کلیک وکړم بیا راځي. نو راځو د لایر برخه کې دلته دې باندې کلیک کوو. زه غواړم په دغه مسیر کې زه یو لیکنه ترسره کړم، نو د دې دپاره راځم اوس ټکس انتخابوم. کله مې چې ټکس انتخاب کړ راځم دلته قدرمنو لیدونکو په همدغې مسیر باندې کله چې دې مسیر ته رسیږم تاسو پام وکړئ زموږ او ستاسو دغه د ماوس هماغه د ټکس علامه بدلیږي. زه هم دلته کلیک کوم، مثال په ډول دغلته کلیک کوم، زموږ او ستاسو مسیر دغه انتخاب شو. اجازه راکړئ کنټرول زد په واسطه دغه مسیر زه بدل کړم. یو کلیک دغلته زه واخلم، بیا ټکس په واسطه مثال په ډول زه یو دغلته راځو، اجازه راکړئ. ښه، زه بیا راځم دغه ټکس انتخابوم دغلته دغه خپل مسیر کې زه لیکنه کوم په پښتو کې. خپل د کیبورډ دغه پښتو ته اړوم، مثلا زه لیکم یا ابداري ته یې اړوم، ورته لیکم. زه دا لږ څه زوم کړم، کنټرول پلس علامې په واسطه دا زوم کوم او دغه مسیر دغسې چې ما مخکې انتخاب کړ اجازه راکړئ دغه مسیر کې زه یو بل مسیر اول دلته انتخابومه. اجازه راکړئ چې زه یو بل مسیر انتخاب کړم. د مثال په ډول زه دغسې یو بل مسیر انتخابوم. په دغه مسیر کې به موږ او تاسو لیکنه ترسره کړو. د ټکس به انتخاب کړم. د ټکس د انتخاب څخه وروسته راځو دغلته لیکنه کوم. زه مثلا لیکم فوتوشاپ. ما فوتوشاپ لیکنه دلته وکړه، خو یو څه ته چې تاسو پام وکړئ قدرمنو لیدونکو، زموږ او ستاسو دغه سرچپه راغی لیکنه فوتوشاپ درسونه. زموږ او ستاسو دغه لیکنه سرچپه راغی. دې دپاره چې دا راسته کړو راځو دغلته دغې بټن باندې رایټ کلیک کوو، پات سلیکشن ټولز باندې دغه انتخابوو. راځو لږ څه په خوځولو سره دا یې زموږ او ستاسو په افقي شکل دی. بیا هم کلیک کوو، ډایرکشن یې وبخښئ، ډایرکشن انتخابومه. تاسو که چیرې دلته وګورئ په لږ څه خوځولو سره اوس وینئ زموږ او ستاسو هغه لیکنه ښي شکل باندې واوښته او ښي طرف ته راغی. که چیرې راشو همدغسې دغې خپل لیکنې ته موږ او تاسو کولی شو مختلف اډجسټمنټ په واسطه یا پراپرټیز په واسطه د دې هغه ضخامت او د دې دغه ډېر کړو. مثلا تاسو وګورئ زموږ او ستاسو دغه اضافه شو خو دا نه ښکاري. که چیرې دغسې ستاسو لیکنه اجازه راکړئ زه کنټرول زد په واسطه دا لږ څه شاته کړم. وګورئ کله چې ما د خپل ټکس دغه متن اضافه کړ دغه نور متن ورک شو. نو د دې دپاره تاسو راشئ بیا هم دلته د همدغې متن دغه ساحه لږ څه پراخ کړئ. وګورئ زه ساحه یې پراخوم، تاسو وګورئ دلته خپله راغی. زموږ او ستاسو همدغسې تکنس یا کالر یې هم موږ او تاسو بدلولی شو. هر کالر چې تاسو وغواړئ ورته ورکولی شئ. د مثال په ډول زه راځم
دغه کالر ورته انتخابوم. اوکې وهم تاسو ګورئ زموږ ستاسو دغه کالر هم بدل شو او تغییر پکې راغی. هر څومره چې تاسو پکې ډبل والی راوستلی شئ، کولی شئ مثلا تکنس یا هم اوچتوالی یا ټیټوالی تاسو که وغواړئ د هغې په واسطه تاسو کولی شئ چې بدلون پکې راوړئ. مثلا افقي فاصله او عمودي فاصله ټول تنظیمات یې دلته موجود ده او تاسو کولی شئ ورنه استفاده وکړئ. مثلا ښي طرف ته، چپ طرف ته یا هم ټکنس یې تاسو که چیرې غواړئ بدل کړئ، دغسې مختلف حالتونه موږ او تاسو ورته څه شو کولی، ورکولی شو او ورنه استفاده کولی شو. نو بناً په دغه یو مسیر کې که چیرې موږ او تاسو غواړو چې یو لیکنه وکړو دغسې. اوس هم راځو مثلا یو دایره کې څنګه موږ او تاسو لیکنه کولی شو. نو د هغه دپاره زه راځم یو الیپس اخلم یا یو دایره، د مثال په ډول دغلته به یو دایره ترسیم کړم. دلته وګورئ موږ او تاسو سره بیضوي کېږي. موږ او تاسو ویلي وو په تېرو درسونو کې که چیرې شفټ بټن کلیک ونیسو موږ او تاسو ته یو دایره ترسیمیږي. موږ او تاسو یو دایره ترسیم کړه د موف ټول په واسطه یا موف په واسطه. د دغې موقعیت زه لږ څه بدلوم. اجازه راکړئ چې زه لیرز ته راشم یا پیدسو برخه کې بېرته لیرز ته راځم. دغه خپل کوم دغه چې ده الیپس د دې موقعیت زه غواړم چې بدل کړم. اجازه راکړئ چې یا که چیرې یو بل دایره دی همدغه پید ته واړو. تاسو اجازه راکړئ ماته زه یو بل الیپس اخلم. مثلا دغلته یو الیپس انتخابوم. زه نو دا الیپس پید ده د شفت اړو سمه ده. اجازه راکړئ دغه ماته غواړو د دغې په چار اطراف کې قدرمن لیدونکو موږ او تاسو لیکنه ترسره کړو. نو د دې دپاره چې په دغې اطراف کې لیکنه ترسره کړو راځو بیا هم همدغه پید ته دغه پید حالت ته مو واړو، تکسټ باندې کلیک کوو، راځو دې باندې یو کلیک کوو. اجازه راکړئ زه دا بېرته پاک کړم. دغه باید پید ته واړول شي زموږ او ستاسو دغه وګورئ. اوس د دې په اطراف کې موږ او تاسو لیکنه کولی شو ډېر په ساده ډول سره. مثلا زه وایم چې اجازه راکړئ چې دغه نوره برخه یې هم ډیلیټ کړم. کنټرول ای په واسطه ټول ډیلیټ کوم. اوس لیکم د فوتوشاپ درسونه. نو دغسې موږ او تاسو قدرمنو لیدونکو کولی شو چې خپل لیکنه د یوې دایرې په اطراف کې یا د یوې دایرې په چارچاپېر کې ترسره کړو. نو د دې چون دغه ضخامت یا هم فاصله یې ډېر ده، که چیرې دا لږ کړو موږ او تاسو او دغه پید ته یې هم دغه کړو. اجازه راکړئ نو د فوتوشاپ درسونه چون دلته هغه ضخامت یې هم لږ څه لږ و، دایره زموږ او ستاسو وړوکی و. نو هغه دپاره که چیرې موږ او ستاسو دغه خپل متن لږ څه راکوچنی کړو وینې ټول ځای پر ځای شو. نو مناسب تغییرات که چیرې پکې راوستل شي نو دغه ټول بیا منظم کېږي. مثلا دا 24 حتی تر 26 که چیرې دغسې رنګ یې هم کولی شو چې موږ او تاسو د ټول رنګونه یو ډول کړو. هغه د رنګ یې هم تقریبا هماغه شکل ځان ته غوره کړ. که چیرې سایز باندې راشو دغه ټول سایز یو اندازه ونیسو، مثلا 26 ونیسو. بعد د هغې نه رنګ یې هم هر رنګ چې تاسو غواړئ کولی شئ چې هماغه رنګ انتخاب کړئ ورته. دغه بل دویمه رنګ هم ورته انتخابوو. راځو تاسو وګورئ موږ او ستاسو دغه د دې لیکنې رنګ هم تغییر شو. د سلیکټ آل په واسطه کولی شو نور تغییرات که چیرې تاسو غواړئ هم ورته کولی شئ. نو دغسې قدرمنو لیدونکو تاسو کولی شئ چې بیا هم یو ساده تکرار کوم. که چیرې یو مسیر کې غواړئ چې لیکنه ترسره کړئ اول یو مسیر ترسیم کړئ. دلته راشئ په دې پید باندې د فری فارم پین په واسطه یو مسیر انتخاب کړئ. مثلا دغسې یو مسیر مو انتخاب کړ. بعد د هغې نه راشئ ټکس برخې ته. ټکس برخې کې تاسو وګورئ همدغې هلته کلیک وکړئ.
نو بیا تاسو کولی شئ چې خپل مسیر کې مو چې ورته انتخاب کړی ده هم شي کې په هغه کې لیکنه ترسره کړئ. او دایره په برخه کې په یاد ولرئ قدرمنو لیدونکو چې کله الیپس مو انتخاب کړ، الیپس په برخه کې الیپس مې دلته مثلا یو الیپس مو یا هم یو دایره مو ترسیم کړ، پام مو وي چې دغه آپشن پات ته واړول شي. که چیرې شپ کې و بیا موږ او تاسو نشو کولی چې په شپ کې دغسې لیکنه ترسره کړو، نو باید دا که چیرې شپ و دا باید څه شي پات ته واړول شي، پات حالت کې وي. بیا بعد د هغې نه موږ او تاسو کولی شو د ټکسټ په واسطه دغه برخه کې لیکنه ترسره کړو. دغسې مثلا یو بل لیکنه کوم افغانستان. بیا دغسې موږ او تاسو کولی شو چې پات کې یا هم په یو هغه دایروي شکل چې موږ او تاسو درلوده په هغه کې لیکنه ترسره کړو. نو قدرمنو لیدونکو دا زموږ او ستاسو د نن ورځې درس له تاسو څخه هیله کېږي چې په آخره کې زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او نورو ملګرو سره یې شریک کړئ.